د محمد نبی اننګز کینټ لوبډله تر بریا ورسوله. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د انګلستان په ستر لیګ ویټالیټي بلاسټ سیالیو کې تېره شپه د محمد نبی اړوند کینټ لوبډلې د سمرسیټ لوبډلې ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دغې سیالۍ پچه د محمد نبی لوبډلې کینټ وګټله او لومړی د توپوهانې پرېکړه وکړه. کینټ په ټاکلو 60 ورو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 116 منډو هدف سمرسیټ لوبډلې ته وټاکه. د کینټ لوبډلې لپاره په توپوهانه کې روبنز په 9 توپو 53 منډې وکړې. دغه راز افغان لوبغاړي محمد نبی بیا توپاني توپوهانه وکړه. نوموړي په 60 توپو باندې 34 چټکې منډې جوړې کړې چې یوه څلوریزه او 4 شپږیزې پکې شاملې وې. سیالي لوبډلې په ټاکلو 60 ورو کې د کینټ لوبډلې د 116 منډو هدف ترلاسه نه کړ. دوی په ټول توان سره د 10 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اوور کې ټول 124 منډې جوړې کړې او سیالۍ په 140 منډو وبایلله. د کینټ لوبډلې لپاره په توپچونه کې عمران قیوم 15 لوبغاړي وسوځول. ملم او ویلجن بیا 2 لوبغاړي له مخې پورته کړل، خو افغان لوبغاړي محمد نبی بیا کوم لوبغاړی ونه سوځاوه او په 4 اورو کې 9 منډې ورکړې. خو خلک له محمد نبی خوښ نه دي. دوی وایي په نړیوال جام کې داسې لوبه کوله لکه چې بیخي کرکټ یې نه وي زده او په همدې انګلستان پیچوني کې د افغانستان لپاره ښه ونه ځلېده. خو اوس بیا لګیا دی او ښه لوبه کوي. که یو بل شي ته مو فکر وي، مخکې به کله چې محمد نبی کوم لیک ته ته له خپلې پاڼې به یې پوسټ کاوه، خو اوس له نړیوال جام وروسته یو پوسټ هم نه ده کړی تر څو خلک زړه پرې تش نه کړي لکه څنګه چې په راشد خان باندې خپل زړه تش کړ. په هر حال د یادولو ده چې د انګلستان په ویټالیټي بلاسټ سیالیو کې له افغانستانه ټول 3 لوبغاړي لوبیږي چې په هغې کې محمد نبی تر څنګ راشد خان او مجیب رحمان هم شتون لري. په هر حال تاسو د محمد نبی د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.